زنجیر نه اخوا د هغه فردي او مصنوعي زنجیر نه اخوا او دېخوا د دواړو پړونو کې د یو بل لپاره لوی قدر او لوی ځای موجود دی. او ثواب څه دی؟ په دنیا کې دوه درې څیزه دي چې هغه نه مزي مني، نه سرحد مني، نه پوله مني، هېڅ هم نه مني چې په هغې کې یو کلتور دی. اوس د کلچر ژوند دی کې موږ خو تابع وکړه چې موږ یاره موږ پسې ګېړې مټې رانغاړو، څو به راځئ دا پروګرامونه به کوی کور ته به ځئ. د هغې وجه دا لکه تاسو ژبه د که نه ګوره کېږي نو موږ به کال کې یو پیره د ژبو په ورځ باندې راوړو زنده‌باد او زما ژبه او بیا کور ته لاړ شو. په کور کې خپلې ښځې ته په خپله نه ښې، خپل بچي ته یې نه ښې، ښه تعلیم یافته سړی بچي ته نه په سړکونو کې ژبې غواړي. دا یوناني ژبه چې په دنیا راج کوو، بیا چې رومن ژبې راج کوو، نن چې انګلیسي ژبه راج کوي، دا په سړکونو کې غوښتې ده. خلکو دا شتمنه کړې ده. ستا ژبه د ژبو په قطار کې ولې خلک وشماري؟ په دې کې ساینس نشته، ټکنالوژي پکې نشته، ارکیالوجي په دې کې نشته، میډیا په دې کې نشته، وروره څه انوینشن ستا سره نشته، څه ډسکوري ستا سره نشته. په څه کې دې وشمارمه؟ په څه دې برتي کړم؟ ګوره د کوم قام چې کلتور نه وي هغه د بهرنو قومونو په سب کې د ودرېدو جوګه نه دی او نه وله څوک ځای ورکوي. اوس تا سره کلتور شته خو تا ما ته افسوس دی زه په کوم په خپله یم ګډ یم بګې زمونږ کلتور موږ لوستی نه دی در سره. ستا کلتور که ته لولې نو ته به خپله جغرافیه لا اول وپېژنې. تا چې څوک خپله جغرافیه نه ده پېژندلې، جغرافیه او تاریخ خور روري، ته ډېر ښکلی تاریخ لري، زه منم، سلام درته کوم. د دارا نه والا او تر دې دمه په معلوم تاریخ کې په ما یو غرب جوړ دی چې څوک زرګیر راپاڅي، خدای پاک چې د چا د شرمولو اراده وکړي افغانانو او پښتنو ته یې ولمسوي. خو بیا د دې غړسي چې دي یا مات زنګونه او ماته سنګل نیولي چینګه خوله روانې یا یې ککرې په دې خاوره کې پاتې شوې ده. ځکه خو غني خان لوی غني وایي که نه چې زه به غلام نشم که غلام شي ټول جیان نه کېږي. په ما خلکو وس وکړو، زه دل شوم و خاوره مې ورانه شوه، د هغې ودې او ترقۍ ته چاپړې نه ښودم، خو خدای ګواه دی چې بدل نه شوم او نه بدلېږم. ځان پرې وژنم نو چې ځان پرې وژنم زه به څه بدل شم؟ هغه وایي که نه چې د بابر او د نادر خبرې لاړې، د بابر او د نادر خبرې لاړې او د افغان قصه باقي ده کوهستان کې. نن که ژوندی دی د ګریټ افغان، زه ورته سلام کوم. پرون ستا کلتور و، د دې نن ستا کلتور دی او د دې سباون او سبا چې دی هغه به ستا کلتور. په دې کې به فرق راځي وخت په وخت. موږ په یو وخت کې هندوان ومو، بودیان ومو، زرتشتیان ومو، دا ومو دا ومو، نن مسلمانان یو. خدای مه کوه سبا څه پته لګي چې سبا پاسم او عیسایي یم. مذهب بدلېږي، مذهب دا شی نه، مذهب بدلېږي، کلتور نه بدلېږي، قومیت نه بدلېږي، وینه نه بدلېږي. دا وګوره که نه ستا دا کلتور دی چې ستا سره هر وخت پراټ کېږي او ته ناخبره یې. زما او ستا د خاورې په تباهۍ کې زما او ستا خپل لاس دی. پرون دا خلک لیونی او د پېښور نه واله د سواته پورې د چتراله پورې دا ګټې سرې کړې وې چې امریکا اهلي کتاب ده، حلالۍ خوږه ده او ژبه یې خوږه ده او خوړی شي، نکاح ورسره کېږي، دا ورسره کېږي. نن امریکې لی چلو شو، کتاب یې پرېښوده، لیکاب نه وي. مړه هغه ډالر یې خلکو له ورکول، هر چا پټکۍ تړل، ډالر یې ورکول، ځاو ته یې پرې وهلو، امریکا اهلي کتاب و. اوس د ډالرو ابوجې بندې شوه، امریکا مرداباد. دوست دشمن چې شي پېژندې، دا ته څنګه افغان یې؟ څوک چې پړي وهي، څوک چې په ورکه پسې راپسې دي، پرېږده دا نور کارونه به وروسته کوو. تاسې چل کړی دی، ستا نه یو ډېره غټه غلطي شوې ده افغانه، کوم ځای دې وجاړم؟ دنیا باندې دا معذب قام پروت دی، تعلیم یافته. اوس چې چل شوی دی اریا ستا د اخور څاروی دی، څوک دي؟ ستا کره په دې پیدا شو، ستا د ده نیکه چې دی نو هغه ستا په زانګو کې ورته الله ویلې شوې ده. د دې ځینې کډهباري کړي ده، څوک یونان ته تللي او څوک امریکې باندې نن مشتري او څوک په اسټرالیا مشتري. څه دلته زه پکې مونډیس سړی یم، ځکه خو یو جنۍ نوی کار کړی دی که چېرته چا ضرورت یا کتاب ځان لولی دی، پیډر اف سب کانټیننټ، نوی پي ایچ ډي ده، ډېر ښه کتاب یې لیکلی. هغه وایي چې دا افغانان او دا پښتانو دا وطن چې دی دا د دنیا او بیا د یورپ او د
ایشیا او سنټرل ایشیا د دې پیډر دی لکه بچي ته چې هغه سید دي په خوله کې هغه سید انې پل ورته وایي که څه شی ستا دا دې ځای نه رښتیا را باندې وایې د دې نږدې پنجاب تاریخ تاسو ولټوئ ثبوت پې پیدا کړي چې دې غوښه پېژنده دې پولاو پېژنده دې قیمه پېژنده دې ټوپۍ پېژنده دې لباس پېژنده د جواهرلال نهرو پنډت نهرو کتاب ډسکوري اف انډیا وګورئ هغه وایي که دا افغانان دا غاړي هندوستان ته نه وی راغلی نو وایي هند به د پاکۍ نه د وحدت د نوم نه او د صفایي سوترۍ نه به محرومه پاتې شو دغه کتاب تاسو وګورئ یا د ال ای باشم یو ډېر ښکلی کتاب دی د ونډر دی ټو انډیا تاسو هغه وګورئ چې هغه د دې کلچر په باره کې څه لیکي دغه پرون ته د ریګوید معلوم کړی د ریګوید نه وروسته چې په هغې کې خلکو مذهبي طور باندې کته او بره راوسته او شی وران کړو ستا په خپل کور کې په بلخ کې ستا سره خپل ذاتي او محلي پیغمبر زرتش پیدا شو نن که ته په پښتنو ښځو باندې انترپالوجیکل سروې کې سوشیالوجیکل دغه ول لټې ته لاړ شه په پښتنو ښځو کې نن زما د خپل ریسرچ مطابق 15% زرتشتیزم ژوندی بلکل دی زما دا نوم تاسو واورېده دا زرتشت دی زما د مور نوم د زرتشتو دی زما د لور نوم د زرتشتو دی زما د خور نوم د زرتشتو دی ستا سره خپل پیغمبر پیدا شوی چې اویستا او ګاتا یې تاله درکړي د دې نه وروستو یو زلمی پیدا کېږي چې په خاوره ساک کې په خټه ساک کې په وینه ساک کې چې مهاتما ګوتم بدھ په نړۍ درانه نامه باندې خلک پیژني هغه په نیپال کې پیدا کېږي خو یو جنۍ پیژدۍ کې لیکي چې که د پښتنو غرونو بودیزم له پناه نه یې ورکړی نن به بودیزم د دنیا په مخ باندې بلکل روکو نه به شی قبلوي نه چې قبول یې کړو نو بیا سره د واړه تکبیرونو قبلوي دې چې د اسلام څونه خدمت کوي د دې ځای نه روان چې د اجمیر شریف پورې ته انډیا ته ورسه ګنګا جمنا ته ځان ورسوه چې چېرته غټ ولي دی او چېرته غټ بزرګ دی او چېرته محدث دی او چېرته فقیر دی ټول د پښتانه د کور پیداوار دا خبره ما د توبې په حال کې د شپې په تقریر کې کړې وه هغه شیخانو کې یو دوه درې خفه شو ما شیخه راځه چې په میدان کې نو خبره وکړو تاسو لیکلي دي ما ته خو وښایه تا له خو خدای پاک تېل راویسته چې سړی شوې دې ځای ته پورې خو ورکړې شی دا دی نو مطلب مې دی چې دا ټول مذهبونه ستا په خیته کې راغله دا مذهبونو کوچ وکړو ته خدای یې غرقولې لکه چې یې غر کړې په کلتوري بڼه باندې دا هر څه ته راواغسته د خپله ځانه دی د هندوانو جاپانیانو چینیانو سریلنکا تای د دغه خلکو په جولۍ کې د واچوله ځان دی چې دا مګر دغه د هندوانو دي لکه کلچر د چایي نن که ته دا خبره کې منډیګاک د چا کېدی شي هلمند د چا کېدی شي هزارسون د چا کېدی شي داسې په کته راشه خبره بحث اوږده شي وخت به نه دې خوا ته راشه د ډیرو رحمان ډیرې د چا کېدی شي بنو ته راشه لیوان ډیرې واکره د چا کېدی شي په کته راشه چارسده د چا کېدی شي صوابۍ ته لاړ شه لاهور او صوابۍ د چا کېدی شي دې خوا راوګرځه په مردان کې جمال غړي ته راشه د چا کېدی شي اخوا لږ بره لاړ شه سوات ته ګوګدره او سید شریف او بودکړه د چا کېدی شي چترال ته لاړ شه د خان ناصر ریشین دره د چا کېدی شي هونزا او ګلګید ته لاړ شه هغه د چا کېدی شي پټن هندس کوستان ته لاړ شه هغه د چا کېدی شي هزارې ته لاړ شه هریپور ولټوه په پنیا کې چې کوم شی په هریپور کې راوتی په دمتوړ کې چې راوتی ته لاړ شه هغه ورته څه ګورې څه په 5 روپۍ ناول هم نشي اخیستی ستا سټډي څه ده ته به ما ته په کور کې لایبرري کې زه به الو تا په تعلیم یافتو کې حساب وم ستا سره فلمونو له ستا سره دې له او دې له دې له هر څه د پیسې شتې د رور ویشتولو د تربور ویشتولو سره د کلاشنکوف د سره شتې ته په 10 روپۍ ښځې له کتاب نشي اخیستی ښځه د خپله ژبه نشي کوی په کوڅو کې ژبه غواړي ژبه دا شی دی چې زه په خیرات کې وغواړم ما له څوک راکوي که راکولی په 15 کاله کې دا د بنګالیانو کار دی چې په مرۍ زور کې خپله ژبه تیاري دا زما ستا کار نه دی جنګ د خلیل ممن کار دی دا چا کار نه دی ته لا په څه کې پروت یې شی دا دی نو هغه علومو نه خو تا ځان دمه کړو ستا بیا دلته نورو اثارو له راشه ستا شیان دي چې موږ ورته محلي صادرات وایو ستا سره کمبلې څونه جوړېږي ګوړې څونه جوړېږي سپلۍ څونه جوړېږي دا وخت به پیسې خراب شي مړه ډېر شی دی بامیان ته زه تلم هلته چا یو شی راکړی دا بیا راغونډو مجو خو هغه شی اوس په دریاب لمبل دي نو مطلب دا دی چې زه به لا اوس کم شی دغه کومه او ما خو ته ورته وایي چې په ما خو هر وخت جنګ دی خو کلتوري طور زه څونه شتمن چې دا
دونه مذهبونه دونه شی جنکۍ ټاپه کوي که نه